او د ګرد و نواح نه راغلو ډېر غیرتمندو عزتمندو مسلمانانو رونو نن زمونږ او ستاسو دا راجمع کېدل دا په یو نسبت باندې دي چې زمونږ ډېر قدرمن او عزتمن برادر محترم قاری ملک شاهزیب صاحب هغو ستاسو د دې بچو سره کال دوه محنت او کوششونه وکړل نن د هغې رزلټ او نتیجه زمونږ او ستاسو وړاندې کېښوده هغه ماشومانان بچی د قرآن حافظان او د قرآن ناظر احوان بچی جوړ شو چې دا د علاقې او د معاشرې د پاره ډېره زیاته د خوشنصیبۍ خبره ده او بالخصوص د دوی د والدینو د پاره د ورځې د قیامت یو لوی او عظیمه سرمایه ده عزتمند مسلمانانو رونو دنیا دا معاشره دا هر قسم خلق پدې کې خپل جون تیری او د ارچا خپل یو کار او یو روزګار او یو کردار وی معاشره کې په دغه معاشره کې مختلف کردار والا مختلف مکتب فکر والا او مختلف سوچ والا مسلمانان رونه جون کوي د دغه سره وابستاو تړون لرون کې یو طبقه ده چې هغه د علما او طلبا ویل کیږي الګ یاد په دې معاشره کې خپل اخروی مقاصد حاصلای او کمی ذمہواره د پاره چې د انتخاب الله کړی دی او د الله کل پیغمبر کړی دی باغی کې لګیا دی بلا تفریق جدوجہد کوي بلا تفریق مقصد دا که قاری شاهزیب صاحب تا د یو خان بچی راځي که د یو غریب بچی راځي که د بدماش بچی راځي او که د ملنګ درویش بچی راځي ټول به په دې یو پوړ باندې ناسته کوي او ټول ته به بلا تفریق د الله کلام ښودل کېږي عزتمندو مسلمانانو رونو دغه کردار په دې معاشره کې واضح دی موږ به د خپل کردار او د گفتار خبره کو او هغه به ان شاء الله العزیز موږ به د خپل کردار په دنیا کې ذمہوار یو او آخرت کې به ان شاء الله العزیز د هغه ذمہوار یو بلا دلیل خبره بنه کو پروپاګاندا الزام بنه لګاو او د بل مؤمن مسلمان بیجا بیزتی بنه کو ان شاء الله په دلایل باندې به خبره وي په ثبوت باندې به خبره وي کله چې د دارالعلوم دیوبند زمانن دریم بیان دي زما مړی ناستا ده کله چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خوده شو د دغه مد مقابل بنیاد د علیګړ د یونیورسيټي او شو چې هغه سر سید احمد خان کې خوده د سر سید احمد خان نظریه داوا چې زب قوم کې سیکولریزم عام کوم د قوم او د ملت د بچینه به سیکولر انسان جوړوم قوم تبا انجینئر ورکوم جرنل کرنل او پروفیسر او ډایرکټر به ورکوم د دارالعلوم دیوبند نظریه داوا چې موږ به د قوم ته د الله د کلام تعلیم ورکو او د رسول الله مبارک د سنت او تعلیمات به د قوم ته ورکو د علیګړ یونیورسيټي په پښت د عالمي دنیا قوتونه ودرېدل د دارالعلوم دیوبند په پښت د رب کائنات ذات او قوت موجودو عزتمند مسلمانانو رونو ہر قسم کردار کشے وشوی ہر قسم بی عزت وشوی ہر قسم الزامات لگی دل ہر قسم پروپیگنڈ وشوی الحمدللہ بے سر سامان پا حالت کے نن راشا دا جاڑے او دا گرد و نواح پا علاقہ کے کتا تا یو جرنیل ملاو نشی تا تا با یو ڈاکٹر ملاو نشی تا تا با یو دا سے خود ساختہ انسان ملاو نشی کم دا پارا چتا جدو جہد کر رے او کوئی
چې موجود راغله ده نو کتا ته معاشره کې یو ډایرکټر په نظر راځي نو تا ته به 15 مفتیان هم په نظر راشي ان شاء الله تا ته په معاشره کې یو نوکر پیشه په نظر راځي پاغي کې به 15 د قران حافظان هم په علاقې کې تا ته په نظر راشي زما استا مقابله په دغه کې وی او ان شاء الله د الله نه امید ساتو مزید چې لس کال تیریږي لس کال کې بدن په هر کور د قران حافظ او عالم موجود وي عزتمند مسلمانانو ورونو یاد ساتئ جون به تیرو د شریعت په چوکاټ بدن نه تیرو د نبی علیہ السلام د طریقو موافق به تیرو د چانه به متاثر کی ګناه د چا د کنزلو د وینانه به متاثر کی ګناه من به همیشه د پاره د حق आवाज کړي او دا به د ورځې د قیامت پورې جاری وي د حق आवाज مثال پشان د بال دی بال پیژنې کنه تاسو چې بګیمونه کوي دا چې سونه په دې تیز د اسمکه لرولې دا سګي وایا دا پور د ذکر نزي ته چې مال سمره په ناجایز غزار را کوي دومره بدرته ان شاء الله نسل زیاتوم په دې ځان کوي کا عزتمند مسلمانانو ورونو مشرف کاکا چې کلا په دې ملک بر سره اقتدارو بڑے راخ کله مدارس ختموم مساجد ختموم ځان نه لاټي برنس جوړ کا نن هغه زمين دوست دی د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه زیات مدرسې دا د مشرف په دور کې جوړې دي په دې ځان پوي کی عزتمند مسلمانانو ورونو کم سړی چې د دین او د اسلام سره ټسل اخلي اچرم کامیاب شوی نه دی ناکامه سره مخ شوی دی دا مدارس دا مساجد دا د قوم او ملت ته دینی اسلامی او مذهبي اکسیجن ورکي ابو هوا پیجنې کړه په دې ابو هوا سره د انسان جون بقا دی کنه دی او دا مساجد دا مدارس دا د قوم او ملت ته دینی او اسلامی اکسیجن ورکي کموتا کی دین اسلام سنا سے موجود دے کنا دار دی مدارس و دی مساجد و برکت الحمدللہ عزت مندو یاد ساتي د سواد د سیمی یو سنکار او یو ډم او یو غړیدون کې انسان د خپل ژوندۍ د بدلون یو حکایت ذکر کوي زمون په کلی کې یو وړه غونته مدرسه وا زما د خبره ته سوچ کوي زمون په کلی کې د جنکو یو وړه مدرسه وا هغه مدرسې ته به زما ماشوم لور د نورو جنکو سره تلا کال دولاړه یو ورځ راته وای چې بابا جان ما قران په ناظره سره ختم ک چادر پوشی وشولا مدرسې نه جنې کور ته لور واپس راته وای چې بابا جان کستا خوخوي زب یو غټه مدرسې ته لاړ شم او زب د قران عالم جوړ شم هغه دم ورته وای نه لوري ستا مور دمالا غډیږي پیسې غټي زما مور پلار دمان مجلسونو کې غډاګانې پیسې غټي سبب ته پیغله شي د قوم د وړاندې بغډیږي او پیسې بدر باندې خلق نولي اب زمونږ د ژوندۍ د تیرولو گزاران وی زمالور مان خپش واپس لاړه پس سبا دوباره رااله او راتوي بابا جان کستا خوخوي زبد قران عالم جوړ شم وی سوچ می وک چې ماشومه دا لاړه بشي 2 سالو ورځې په مدرسه کې تیر کی دا خود آزاد ماحول عادت دا د پابندې ماحول کې بدا جون تیر نکی اسه تاسو هم په ذهن ډیر بوج لري کنه چیرې د جمعات د استاد د پټکیم شو شابه ورځ پسر کړي غټ غټ ګیرم په مخ باندې ساتلې دو 24 غنټه او 10 کې جمعات کې او مدرسه کې دا ګران کار د آسان نه دی تاسو پوه شئ کنه دا انسان په ذهن اسی بوج وي عزتمند مسلمانانو ورونو یاد ساتي و ما د ماشوم لور ته اجازه ورک او د علاقې نه بهر د جنکو یو مدرسې ته مې بوتلا درې میاشتې وی زمالور مسلسل په مدرسه کې تیرې کړې درې میاشتې بعد کور د پچوټه رااله درې سالور ورځې کور کې تیرې کړې
کړې واپس مې وزان سره موټر کې کېنول او واپس مدرسې ته بوزم شیشه کې مې وکتل زما ماشوم لور د سترګو نه اوښ کې روانې دی او جړا کوي زما سوچ راغی چې دا ماشوم اوس مدرسې ته نه ځي لکه چې خفه ده ما ته تپوس وکړو لورې که مدرسې ته نه ځي په تاسو پابندي او قطعا نه دی مونږ خو تا ته ولوي چې د علم د پاره جدا خلق دی زما ماشوم لور ما ته عجیبه جواب راکړ بابا جان ما یو سوال جړی کله چې تاسو مدرسه کې داخله کړم زمونږ د جنکو کلاس ولګېده باجی د مدرسې رااله هغه باجی تپوس کوي د یوې ماشومې نه لورې وایه ستا پلار څه کار کوي او وایي زما پلار عالم دی مولوي صاحب دې زه مدرسه کې داخله کړم بله ورته وایي زما پلار نوکر دی زه په مدرسه کې داخله کړم بله ورته وایي زما پلار مزدور کار دی زه په مدرسه کې داخله کړم بابا جان چې کله زمانه تپوس وکړه چې ستا پلار څه کار کوي ما بیا د پلار نمائندګي نشو کولی ما د پلار کردار نشو بیانولی چې زما د بابا جان روزګار څه دی اے بابا جان د هغه شپې نه راواخله تر د بیګانۍ شپې پورې هره شپه خپل رب ته جاړم الله هغه عمر چې ستا د رب دشمن اے الله هغه عمر چې ستا د دین او ستا د پیغمبر دشمن ستا د کلام دشمن دا د ایمان رڼا ورکړه هغه ابو سفیان چې ستا د ښکلي پیغمبر دشمن ستا د کلام او د دین دشمن دا د ایمان رڼا ورکړه الله هغه حبشي چې د رسول الله مبارک د تره د سید الشهدا د امیر حمزه دشمنو قاتل تا ورته د ایمان رڼا ورکړه هغه هندا چې دا سید الشهدا د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ زړو کلیجه باندې چکونه ولګول تا ورته ایمان نصیب کا زما بابا جان خو ستا د پیغمبر امتی دی ستا وحدانیت کلمه کو مسلمان دی الله زما د بابا جان د زړه دنیا بدل کا چې کله د ماشوم لور بخله د الفاظ وی الله گواه دی چې بعد داغینه ما دم توپ ته خیر آباد وې وی زلاړم او د دعوت تبلیغ په میدان کې می جون تیر کا وینن که زما په سر پټ کې او په مخ ګیره دا د ماشوم لور د مدرسې د تلو برکت دی عزت مند مسلمانانو ورونو یاد ساتئ مدارس بدر ته هغه نسل درکئ چې هغه به اشراف الامت وي هغه به د مشر لحاظ کوي هغه د کشر لحاظ کوي اے غیور مسلمانانو ورونو لاړ شئ دغه سکولونو مخې ته لږ شانتې بطور تنبیهن درته وایم چې د کمې لور په سر برقه وي د کمې پیغلې لاس ته دستانې او جرابې وي دا به د ملا د مدرسې برکت وي الحمدلله عزت مند مسلمانانو ورونو تا ورته په کور کې بورقه په سر نه کړې شوه زما مدرسې ته درې ورځې راله په درېم او څلورم ورځ تا ته وایي بابا جان ماله بورقه راوړه درته وایي که نه وایي تاسو ته وایم درته وایي که درته نه وایي چې موږ دپاره د بورقې ضرورت دی الحمدلله دا د مدارسو کردار دی او که بیا هم وایي چې مولوي صاحب نور خدمات که د جاړې په سرزمین تا ته 2 پرایمري سکولونه په نظر راځي نو 15 مدرسې دا د ملا کردار دی که د پاکستان په سرزمین 10 یونیورسټۍ تا ته په نظر راځي 26,000 رجسټر مدارس دا د ملا کردار دی ته زما کردار نشي خو پکولی ته به کروڑو اربو روپۍ لګې زه سره ستا د پروپیګنډې لګیا یم بې سرو سامان د خپل رب د دین خادم یم الحمدلله عزت مند مسلمانانو ورونو کله کله زړه درد کی انسان خو یو ګن انسانان خو ټول یو کنا اسه کتا پسې می کنزل کړه سونه تانېږي وا کستا می بدوي سونه بخپشه او لیکن ما دا ټول ارس په خپل زړه تیر کړل هیڅ ګیله د چانه نکو عزت مند مسلمانانو ورونو زبه په جمعات کې بچی د الله کلام خیم او په دکان کې ناسي مړ مولیان پکې چاره واستي دې ته پکې چاره واستي چې تما نه تسلیمه قسم دې کړي په زر کال کې تسلیم کم کته
کوئے دا ملا کردار سدے تخپل کردار واضح کا زما کردار دا نور نزیات واضح دے کتوئے چی مولانا صاحب تا دا جمعہ دا محلیو دا علاقیو دا معاشرے نمائندہ نش جوڑے دے زتا پا زر کالکی دا معاشرے نمائندہ نمانم زسوالی جو نکم پا پاکستان کے پا پاکستان کے زمان دا اکابر و تاریخ پروتے زدہ دے ملک وارثم زدہ ملک نہ دیکھتے والا نے تب ازان مڑے و بہر بزے زمان چند زمان مرگ زمان قبر با دی پاکستان پر سرزمین باندی بھی عزت مند مسلمانان رونو ما باندے الحمدللہ زما پا مشران الحمدللہ دا پاکستان 32 ادارو یو چوانی ثابت نکا ستا دا فیس بک او دا انٹرنیٹ الزام نظر نہیں رہے گم خواہ دا غر پشان سینی خودے را کڑی دی دا سمندر پشان موجونا وئی ستا با پک دیر الزامات و بختانونا خو پشی دا چا دا بختان نا متاثر کی گو عزت مند مسلمانان رونو سرخروی الحمدللہ او کبیام وے ملا ثبوت راکا لالشا دخپل متعلقت آنے تب ورشے چھے دا کم تاریخ نتانا جوڑا دا اسی چوکا کا تب ہوئے چھے راواخ لد تاریخ دا ٹولے پانے اوہایا چھے ستا دا محلیو دا علاقے پا ملا باندے سمر دا قتل و عارت افایاری شوی دی سمر پہ دا چرس دا پی دا آئیزو شوی دی سمرہ پہ دا پردی حقوق شوی دی سمرہ پہ پردی دا حیاد آغشتو شوی دی سمرہ دا قوم سر دا ظلم و دا ظلمت پہ بنیاد شوی اللہ ارشا ورشا زدر تنویم بخپلے گور آلتا او کتب بیاوے چی مولا صداقت تے نمانم تما دا پارستان دا صداقت دا آغشتو دا سرٹیفیکیٹ ضرورتو نشتا دے دا چاہ دیتا مختاج نیو چیز اما دی یا سو کلاس کل کی ہو یا تندیخ کل کی یا دی سو کنزل کی یا دی سو کرٹل کی پدی پرواگانے نکو خواہ بس پل منزل مقصود تبزو دا میگی پیجا نہیں کنا دا تاسو چرتا لاس کی دی لاس نو دا میگی دیتا انتظار کئی چورگا دی دا لاس اچت کی زبا زما کنا پا بل لار روان شی تاسو نا تپوز کم میگی دا چرتا لاس کی دی بیا ورطا پتاو لگی خواہ کڑے رکاوٹو نرازی کنا نمونگ دیتا صبر نکو چی دا رکاوٹ بختمو مو بیا بقی نا صاحب منزل مقصود دا بمونگ زان رسو دا ابراہیم علیہ السلام پا دور کے چکل اغوی اور تا غرزول نمرود ہوئی گئی کنا سرسرک پی جانی مونگ ورطا کربوڑ و سرسرک وائی تاس ورطا سوائی دا دی چرمخیان الگ شانتی غٹ بھی ٹک تکا نا اگا سور سرک راگے دا ابراہیم علیہ السلام اگا اورتے سور کولوائے پوکی ورکول کا نہیں ورکول نو الگ کربوڑی بسی او داغا پوکی بسوی داغا پا پوکی دا اورتے زیدہ نیت او خودا چیزا محالفت دا ابراہیم علیہ السلام کم او یارانا دا چا سر کم وایا دا نمرود یارانا کیوں درے دا کون درے دا تو تکر کے پیجنے کنے پیجنے اگا بخپل محوکا کی اوساس کے قطرو براوڑے پاگا قطرو بو اگا اور نمڑ کے دا خونیت او خودا چی یارانا میں دا ابراہیم علیہ السلام سرے دا غداوت دشمنی میں دا چا سرے دا نمرود سرے دا ٹک دا اس بخپل سوچ کا وئی ایک چاسور سرک پا یو گزار من کو سلنے کے ملاوی گی پا دنیا کم ذلیل و آخرت کم ضلالت تاسو پوئی گئی کنا اس چیز چا پا سب کے ادرے گئی کمو تا دیر مخالفت گدا اللہ دین نشو ختمو لخوا تاسو پوئی شی نیت پا کربوڑی پا سب کے ادرے گئی یا دا تو تکر کی پا سب کے ادرے گئی دا تبخپل پیسہ لوکا صابر مولی سے ابتاسو توڑان دی ہوئی چے باز خلق توہین کئی جواب قطعاً مکوئی طول علماء ورونو توائم دا دی جواب مکوئی مانا یو انکر تپوسو کا وی مولی سے ابدارا تو آیا چے دا دی گیرو دا پٹکی دا سر خلق خینزیرو سپیو شادو پس تڑی کنزل وینا بد رد وئی شرعن سو حکم لری مائی رو رضا در تا دو ٹوک الفاظ کریم سے جوابو نکوم اگا نوجوان نہ تپوس اکا خبری تا سوچ کوئی اگا نوجوان نہ تپوس اکا چی دا گیراو دا پٹکے سنت دا انبیاء منی یا نا ہم آپ خبر رسی گیا کہ دا گیراو دا پٹکے تو سنت دا
انبیاء منی ام تا توازح دا پخپل ځان ته وګورا او کوي چې دا سنت د انبیاء نه دی ام ځان ته وګورا او بیا پخپل باندې سوچو کا چې سنت د انبیاء ته کنزل کول روا دي کنا روا دي د دې توهین جائز دی یا ناجائز دی پخپل باندې فیصله کا عزت مند مسلمانان ورونو جون تیر کئی د شریعت موافق تیر کئی انشاءاللہ العزیز پا دنیا کے بم سر خرویو منگ ہمیشہ دا پارا دا حق بازی کڑے دا یاد ساتا دا حق پا بازی کے سر بیلات گٹا دا تاوان ندے تاسو پوشوی کنا ما دا دین دا حاترنا دا شہید سمیع الحق لاش پل رب تسور سوال ندے سپارلی سمیع الحق گناہ سو تاسو نتا پوس کم د شهید سنجان گناوا خلک چې وی مولا سو کړل کنا سړی و چې دل دا یو مخو دا بل مخو زمبم تا د مولا د پارس کړی دي تا د الله د دین د پاره کم کردار ادا کړی دی همیشه د پاره د بغاوت پلار روچت شي او بازی وی ویره دا مولا د سره د علم د سکی علم څه ته وی پوی ته وی کنه وی کلمه تیر کی تاسو د ټول مجلس ته پته نه لګی چې ګیره خیل حرام دی وای کنا دی کنه دی ولی اخرائی تا ته پته نه لګی چې پردی حق وال ناروا دی ولی کوي پردی بی عزتی کول حرام دی ولی کوي عزت مند مسلمانان ورونو هر سړی ته د خپل وس مطابق علم الله ور کړی دی عمل ضرورت ته عملی میدان کې خپل جون کول پکار دی الله دې زموږ تاسو په حال باندې رحم وکي وما علینا الا البلاغ